ملګرو ما پرون تاسو ته ویلي وه چې هغه کسان چې بالغ نه دي، هغه کسان چې د ذهني نګاه څخه بالغ نه دي، د سایکو نګاه څخه بالغ نه دي او هغوی د عاطفي نګاه څخه بالغ نه دي، د هغوی نښې نښانې زه تاسو ته وایم. او تاسو که دغه نښې نښانې خپل په ځان کې لرئ نو تاسو د سایکو د نګاه څخه تاسو بالغ نه یاست، د عاطفي نګاه څخه بالغ نه یاست. نو بیا تاسو کولی شئ دغه عادات چې زه تاسو ته تشریح کوم دا په خپل ځان کې سم کړئ تر څو تاسو بالغ شئ او په جامعه کې یو مؤثر شخص واوسیږئ، تاثیرګذاره شخص واوسیږئ او تاسو ښه د ژوند پارټنر پیدا کړئ او ستاسو سره ژوند په کامیابۍ روان وي. نو ذهني بلوغیت او یا عاطفي بلوغیت او سایکو یا رواني بلوغیت دا ډیر مهم ده په ژوند کې. راځو هغه کسان چې دا بلوغیت نه لري په دوی کې کوم نښې نښانې دي. اول دوی پر ځان باندې باور نه لري، پر ځان باور نه لري او خپل ځان ته احترام هم نه لري، خپل پر ځان مینه نه لري. دا هر څه څخه د ځان څخه لیرې دي. دویمه خبره دا ده چې خپل اخلاق او احساسات خپل د غوښتنې مطابق وړاندې کوي. که څه هم دی ناجوړه نه ده، که څه هم دی رواني تکلیف نه لري، بیا هم هر څه خپل د غوښتنې مطابق کوي. دا هغه کس دی چې بالغ نه ده. او بل دا کس چې بالغ نه وي دی ګرد عمر مینې ته ضرورت لري، د نورو خلکو محبت ته ضرورت لري چې دته یې ورکړي، دته توجه وکړي، ټایم ورکړي. خو دی په مقابل کې بیرته بل نفر ته دا ټایم نه ورکوي. ټایم ورکول دته سخت ده. بل دی په هیڅ رابطه کې حد و مرز نه مراعتوي. مثلا دا رابطه ده، دا سرکل مو جوړ کړ، حدود لري، در سرکل ما وړه او ما بل څوک پرېږده چې را داخل سي. دغه حدود دوی نسي منیج کولی، نو په دې خاطر روابط خراب وي، حتی خبره در طلاق ورسېږي. نو او خلک پر دوی باور هم نه کوي. نه بل په ډیرو مسالو کې د ژوند د بل چا حمایت ته ضرورت لري. یو څوک به دی حمایت کوي، یو څوک به دی تشویق کوي، یو څوک به دته لار وښي، کنې د ده څه لار ورکېږي او دی خپله لار نسي پیدا کولی ځکه چې دی ذهني نګاه څخه بالغ نه دی. او بل دوی پر هیڅ عاطفي او احساسي رابطو باندې کنټرول نه لري. دوی یو رقم لکه غلام اسیر سوي او د دې څخه تمه لري چې خلک دوی ته توجه وکړي، هر څه یې ومني او دوی بیرته د نورو خلکو هیڅ منطقي دلیل خپل د ځان اړوند چې منفي ده هغه نه مني. او بل نابالغه انسان خپل د فکر د منطقي والی د دغه کنټرول ته عاجز دی، دی دا کار نه کوي او ټول عمر خپل عقل پر ځای خپل د احساساتو څخه ګټه اخلي او تصمیمونه نیسي د خپل د ژوند. او بل خپل د کړنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي او ډیر په شدت توګه سره دی خپل د مسؤلیت اخیستلو څخه بیریږي، وهم لري او هیڅ تعهد یا هیڅ پرامیس د خپل ځان د منلو دپاره نه لري، خپل ځان نه مني او پر ځان ټرست نه لري. او بل مهمه خبره چې دوی د په هیڅ کارو شغل کې یا هیڅ ژوند په هیڅ مهارت کې دوی پر مخ نه ځي، دوی پیشرفت نسي کولی. د دوی سره داسې کس نه جوړېږي چې هغه یو الګو واوسېږي و نورو کسانو څخه. دوی همیشه شاته پاتې کېږي، دوی ډار لري د رسک اخیستلو څخه. او بل دوی انتقاد هېڅ وخت پر خپل ځان باندې نه مني. که ته انتقاد پر وکړې انتقاد سخت بد پر لګېږي. او دوی کوشش کوي چې خپل د کړنو د غلطو کړنو مسؤلیت هغه کسانو واچي چې دوی په چهار اطرافو کې دي او هغوی ته هغه مقصر وګوري چې دغه کار دغو کسانو وکړي، په ما پرې اړه نه درلودل. او دوی ټول عمر په دې تشویش کې چې په گذشته کې څه وسول او ټول عمر په دا تشویش کې چې په آینده کې به څه وسول، په حال کې هېڅ وخت ژوند نسي کولی او د حال د ژوند کولو څخه ډار هم لري. او بل
دا کس چې د چې بلوغ نه وي دوی په اجتماعي فعالیتونو کې ونډه نشي اخیستلی او دوی هر وخت ضعیف وي، شاته پاتې، او بل دوی په هیڅ زمینه کې د کار یا اجتماعي فعالیتو او عاطفي نگاه څخه دوی ثبات نه لري، یو ډول نه ځي، کښته پورته ځي. او بل دوی د دې دپاره چې د امنیت احساس وکړي خپل ځان پر یو چا اچي. مثلا زه یم دا کس یادوم چې دا قوي کس دی، دا ما حمایت کوي، که زه راولاړه سم سبا یو ډېر ښه کار وکړم، ډېر ښه پیشرفت وکړم، د خپل پیشرفت پر هغه نفر توانوي، خپله یې نه مني چې دا ما وکړ نه، د دې څخه دوی وهم لري. او بل خپل اخلاقي وجدان چې دوی لري په دې اړوند دوی خپل پر اخلاقو باندې باور نه لري، ماته خوري او ځان غلط ثابتوي و ټولنې ته، او هر وخت دوی د دې په چرت کې وي چې زه څنګه فرار وکړم، تېښته وکړم. او څلورمه برخه او اخري برخه ده د هغه کس چې نابالغه ده، یو نشی دا ده چې هغه په هیڅ صورت سره دا مساوات نسی کنټرول کولی. مثلا یو نفر ویني وای دا بد نفر ده، یو نفر ویني وای دا ښه نفر ده، دا نسي تحمل کولی چې د یو نفر هم بد قبول کړي هم ښه او یو ځای ورسره روان شي. او بل دوی کوچنۍ خوشحالیو ته اهمیت ورکوي، هغه ذهني خوشحالیو ته اهمیت نه ورکوي، نو په دې حال کې دوی ګډوډ شي. او دوی د دې توانایي نه لري چې د یو څه سره کنار راسي. مثلا دا کار غلط ده، دا ښه نه ده، دوی ته خوند نه ورکوي، دوی څنګ ته تېر سي، نه، دوی هغه ته ضرر رسوي. او بل د رقابت حوصله هم نه لري، د یو چا سره سالم رقابت نسي کولی. او بل دوی نسي کولی یو څوک وبخښي، چې یو څوک یو غلطي ورسره وکړي هېڅ وخت یې نه بخښي، او یا هم خپل مال شتمني و چاته نه ورکوي، هغه د ځان سره ساتي. او خپل احساسات چې دي دوی ته رشد نه ورکوي، وده نه ورکوي، او دوی ټول عمر خودخواهي او خپل ځان یې خوښي، بل چاته مینه نه ورکوي، بل چاته احساس نه ورکوي، بل چاته عاطفي نگاه څخه رضایت نه ورکوي نه. او بل د دې پر ځای چې حقیقت ومني ګرد عمر په خیالي دنیا کې ګرځي، خیالاتو سره ژوند کوي. او دغه نښانې که په یو انجلۍ کې موجودي، موږ کولی شو هغه ټیک کړو، یو جنۍ هغه به ټیک شي، لږ کار ورسره وکړو ټیک به شي. خو که دغه نښانې په یو هلک کې موجود وي او دی په هېڅ وخت رشد نه کوي، په هېڅ وخت پیشرفت نه کوي، حتی خپل خبرې نه یې زده چې په ټولنه کې کښېني څه ووایي، خپل پر خوشحالونکي احساساتو کنټرول نه لري، یو دم په خندا سي بیا خندا نه چپېږي، یا دوی کنټرول پر ځان نه لري او پیشرفت نه کوي او څه لاسته نه راوړي. د داسې یو نارینه سره بیا ژوند کول د ښځې لپاره ډېر سخت کېږي او ژوند واقعا سخت وي د یو نابالغ انسان سره.